حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو ځل ناستو ما د حضور پاک مبارک سره یو سوالګر راغی وی خیر راوړی خدای مو بخا وی ما ته نبی علیہ السلام او فرمایل انس یو کجوره ولا ورکا لکه یو څو کجوره وی زیاته نه وی وی ما کجوره راواغستا هغه سوالګری له مې ورکړه وی سوالګری کجوره اخوا ویستا کجوره موږ له کجوره راغی په کجوره سکو اخوا غرزول ډېر سپېره سوالګری او هر څوک چې د رسول الله مبارک د لاس یوه کجوره ماشاءالله دا خو لوی نعمت دی کجوره هسې د خدای نعمت دی بیا د دواړو جهانو مبارک د لاس کجوره د هغه د کلي شي د خلک د قدر په نظر ګوري شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه هغه له چا څه تحفه د مدینې نه راوړه وله یې ورکړه هغه تحفې ته ډېر خوشحاله شو او د زړه پورې کلکه ونیوله وایي ما له د مدینې تحفه راله چا ورته وي دا د مدینې نه ده دا د انګریزانو د ملک د مدینې بازار کې دا اخیستې ده د مدینې تحفه نه ده بازار کې اخیستې ده تا له یې راوړې ده مدینه کې اخیستې ده او وایي د مدینې هوا پې لګېدلې ده ما له بیا د زړه سر دی د مدینې منورې هوا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یو ځل په مکه مکرمه سیلاب راغی سیلاب سره مقام ابراهیم لاندې وغورځېد یو ډکره ترې جدا شوه هغه ډکره خادمانو تقسیم کړه لږه غوندې عیسه کاڼې دی صاحب کاڼې مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ته چا راوړه هغه ورسره څه چل وکړو هغه معده کړه د رانجو کاڼې خو چې سترګو کې چې سترګې ښه کوي رانجو دا خو بل کاڼې د سترګې به د لړندې کې مقام څه وایي مقام ابراہیم کے پتھر مبارک سے بہترین سرما اور کیا ہو سکتا ہے مقام ابراہیم کاڼې رانجه نه بهترین رانجه بل کم ځای کې دیجیے چې پیړون شم خدا باچو سترګو کې جو سترګو کې قیمتي شي خلک سترګې لوړي دا ولې دا د ابراهیم علیه السلام د مبارک خپه لګېدلې ده دا ولې د مدینې منورې هوا لګېدلې ده نن سبا خلک د مدینې منورې کجورې راوړي که نه راوړي دا ټولې خو مدینه منوره کې نه کېږي مونږ چې هلته کجورو مارکیټ ته لاړ شو هلکه دا د مدینې نه جي دا صفاوي د مدینې منورې ده دا عربیه د مدینې منورې ده هلکه دا سکریه چې ده دا د قسیم ده دا مبروم مشروق دا چې د مدینې خپله کجوره نه ده دا بار نه راځي نو بعضې کسان خو یې لکه ماله خو د مدینې منورې ده راکړه دا علم چې د مدینې د دې ځمکې نمي راښکلې ده او د مدینې منورې د هغې خور نه چې رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی او فرشتې د هغې نه طاقت راښکلی دی او آب و هوا پې لګېدلې ده ماله خدا را او بعضې وایي پروا نشته که د قسیم نه راغلی ده او که د بل ځای نه راغلی ده خو هوا د مدینې منورې پې لګېدلې اوس ورته خلک د مدینې کجوره وایي دا د تحفه کې وړم عجوه د مدینې منورې کجوره ده دا د تحفه کې وړم زمزم هغه اوبه دي چې د رسول الله د اسماعیل علیه السلام د خپې د اثر د وجې نه پیدا شوي دي زه تحفه کې وړم زمانونو خبره مې دې پورې کوله چې کجوره بیا د دواړو جهانو مبارک د سردار د لاس کجورې او یو سړی یې غورځوي دا بدقسمته دی کجوره لړه کړه ماله کجوره راکړئ یو کجوره څه شی دی او سوالګر یې لاړ غوسه لاړ دی کې بل سوالګر یې راغی خیر راوړی خدای مو بخا حضرت انس ته رسول الله مبارک وفرمایل دله هم یو کجوره ورکړه انس کجوره راواغېسته هغه سوالګري له یې ورکړه چې ورې کړه سوالګري کجوره واغېسته وی الحمدلله الشکر لله خدای کجوره دی راله راکړه د کجورې په قیمت هغه څوک پوهېږي چې یو سړی اوږي ده ته پته نه لګي الحمدلله خدای ستا شکر دی ماله د کجوره بیا د رسول الله مبارک د کور کجوره بیا د هغه د خادم د لاس د کور کجوره الحمدلله شکر ادا که رسول الله مبارک واورېدل وی انسا وی صاحب وی دا سوالګرې بوزه حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها له د مسلمانانو مور وه رسول الله مبارک بیبی نه وی هلته بوزه هغې سره 40 درهمه پراته دي اته والا دې سوالګري له ورکه د خدای شکر ادا کړه دله ورکه
40 درهم یې وګټل. 40 درهم هغه زمانه کې ډېر لوی شی و. یو درهم لوی شی و، پاکستاني روپۍ نه و، یو درهم 40 درهمه. دا د شکر پیغمبر مبارک په شکر خوشحاله شو. الله به خوشحالېږي یا به نه خوشحالېږي؟ شکریه بهترین شی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمای یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ سره ناستو او زموږ نه پاسېد بالخانې ته وخت، وی زه هم ورپسې لاړم. وی نبی علیه السلام فوراً په سجده پرېوته او پروت دی په سجده، پروت دی. دومره اوږده سجده وکړه چې زه ویرېدم. ما وی خدای مکه روح ته تللی دی جو. ډېر ساتو شو په سجده پروت دی، ډېر ساتو شو په سجده پروت دی. خدای مکه روح مبارک ته لاړه او څه چل دی. نو وی زه ډېر پریشانه شوم، په ځمکه پرېوتم او ورته ګورم چې خدای څه چلو شو. په ځمکه پرېوتم، دې کې رسول الله مبارک سر اوچت کړ. ما دی عبدالرحمن څه چل دی؟ ولې په ځمکه پرېوتې؟ ما یې صاحب تاسو سجده کې پرېوتې او ډېره زیاته موږده کړه. نو زه ویرېدم، پریشانه شوم چې خدای مکه روح مبارک دې نه تللی. نو ځکه پریشانۍ سره دته ټیټ شوم په ځمکه او دته مې وکتل. وی عبدالرحمن ابن عوف جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام راغی ما ته وی الله را لېږلی م او ته درته ووایه چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووایي زه به هغه باندې 10 ځله درود ویم، 10 رحمته به ورکوم، 10 ګناه به رجوم، 10 مرتبې به اوچتوم، 10 مصیبتونه به لرکوم. ما وی فوراً پرېوتم د خدای په سجده شکر مې ادا کړ چې شکر خدایا دومره لویه مرتبه دې والا راکړه، زما درود شریف لري دومره لویه مرتبه ورکړه. نو دا د الله د دغه نعمت شکریه باندې پروت وم دا په سجده کې زه پرېوتم. شکر گزار بنده د خدای خوښ دی، ناشکره د خدای بدی شي. ناشکري څه شی نه دی، شکر ادا کوه. څوک در سره لږ ښېګړه مو کې تر مرګه پورې بچو ته مو وصیت وکړه د ما سره یو ځل ښه کړي دي د ده سره به ښه کې. قسم د الله په ذات زما والد صاحب د خدای پاک وبخي ما ته یو ځل یو قصه وکړه. وی یو وخت کې زموږ باباجي ناجوړه مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه او یو سړی ما سره د دې اسیزو کندي د دې کندي یو سړی چې مړ دی زامن یې موس مړ دی هغه وخت سره موږ سره یو ښېګړه کړې. والد صاحب مې دا وي ما ته بچی سړی ما ته وښود هغه بچي م راته وښول ما ته بچی زه تر ننه پورې د هغه قدر کوم د هغه عزت کوم د هغه احترام کوم او چې رانږدې شي ځان ته یې را تر غاړه باسم چې یو وخت کې زما پلار سره د ښېګړه کړې وه ما ته بچی که جمدی وي او د ده نوسي نو د سره به ښېګړه کوي او قدر به یې کوي. دا حقیقت دی. خدای پاک پخپله ان الله شاکر علیم، الله پخپله وایي زه قدردان یم. الله وایي چې ما طرف ته څوک توجه ورکړي زه د هغه قدر کوم. زما په نوم څوک یو 10 روپۍ ورکړي زه د هغه قدر کوم. ځان کې تم دا صفت پیدا کړه قدر وکړه. اعملوا آل داود الشکر وقلیل من عبادی الشکور. اعملوا آل داود الشکر، اے دا داود علیہ السلام بچو شکر ادا کے، شکر ادا کے، شکر. اور بیا اللہ سوئی وقلیل من عبادی الشکور، زما بندگانوں کے شکر گزار ډیر کم دی، ډیر زیات کم. مونږ چې اوبوس کو پکار دا چې مونږ اوبو سره سو وایو الحمدلله، دا شکر شو، دا جبې شکر شو. او بلې اوس کلی بخولی وای الحمدللہ، جامې دی واچولی الحمدللہ، ډوډۍ دی وخوړه الحمدللہ. نو ته دا پټینۍ خبره او جی الله وی لئن شکرتم لازیدنکم، که دا ما شکر دی دا که دا نعمت دله نورم زیاتو. دا اوبه به دله خدای راولي، دا ډوډۍ به دله خدای بندی نه زیاتی با، دا جامه به خدای کمی نه زیاتی با. او چې بچی دی وشو نوسی دی وشو او ته الحمدلله، دا نوسا نوسی بچی به دله خدای زیاتی کمی بنا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که زما ناشکری دی وکړله نو بیا ګورې زما د عذاب نه سخت شی بل نشته. دنیا کې دا نعمت به درنه والم،
او آخرت کې بام په درته سزا درکو. شکر ډېر قیمتي شی. کله چې الله پاک شیطان درا ذلیله که کنه او آدم علیہ السلام ته سجده و نکړه او ذلیل دنیا ته که د څه ویلو؟ الله ته مخامخ ودرېده، د الله مقابلې ته ودرېده او څه وایي؟ فبما اغویتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله زه خو دې برباد کړم، د دې آدم په سجده نه کولو یې زه برباد کړم، خو دوی ته به ستا لاره کې کښېنم، تا ته به یې نه پرېږدم. دی چې وایي اهدنا الصراط المستقیم او په کومه لاره تاله در رسېل ته لار کې به ورته کښېنم نه به یې پرېږدم، درته منځ کې به ورته لار کې کښېنم نه به یې پرېږدم، او که منځ له راشي په منځ کې به ورته په دا لار کې کښېنم حج به ورله خرابوم. زبر کې مال کم ہے دس کې بچولا راوړه، او که ورکو یې کله په دا لار کې به ورته کښېنم او زه به ریاکاري به ورله کې پیدا کوم، خو تاله به نه در رسي. روجه به دې نیسي، زه به ورته په دا لار کې کښېنم نه به یې پرېږدم، ما ته که مړه خیر دی هېڅ هم نشته دی. او چې نیسي ما نو غیبتونه او چغلې او حرام خورۍ باندې به نیسي او په هغې به یې ماتوي، خو تاله به په دې عبادت نه در رسي. فبما اغویتني لاقعدن لهم صراطك المستقیم، په نیغه لار به ورته کښېنم او تا ته به یې نه پرېږدم. لکه دلته دشمن ولاړ دی او تا لار ته نه پرېږدي، تا اسپتال ته دی او دی نه دی پرېږدي. ثم لآتین، بیا به څه کوم؟ مخې نه به م راځم، عن ایمانهم، ښي طرف نه، ګس طرف نه، شا نه، هر طرف نه به په ده زه حمله کومه او څه به ورسره کومه. ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، شکر گزارۍ ته به یې نه پرېږدم. شیطان چې خدای سره مقابله کوي نو څه وایي ارتا؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ولا تجد اکثرهم شاکرین. که لږ رانه شکر گزار پاتې شي بیبا، خو اکثر به ستا شکر نه ادا کوي. ډوډۍ به ورکوې دی به الحمدلله درته نه وایي، یېروم به دی نه به وایي. بچي به ورکوې دی به زه مړه دا خو ما واده کړی دی، ښځه مې را خامخا به بچي کېدل. مال به ورکوې، نه مړه دا خو ما تجارت کړی دی. هلکه تجارت دی وکړه، عقل چا درکړ، لاس پې چا درکړې، دا ګټه چا درکړه؟ ډېر خلک تجارتونه کوي او تاوان کې لګیا دي، ډېر خلک دیالي کوي تاوان کې لګیا دي. شکر ادا که شکر. زه اکثر دې خلکو ته وایم تاسو څومره تنخواګانې اخلئ؟ 50,000 او 13,000 او 40,000 او 80,000 د یو کس تنخوا ده. 60,000 او 50,000 نه کمه نشته او ګزاره پکې نه کېږي. ټوله دنیا نن لګیا ده، جي ګراني شوه او جي هغه شی ګران شو او جي دا شی ګران شو او دا خو به جي څه کېږي او دا ټکسونه دي او دا بجلی ده او دا ګیس دی او دا ګراني شوه. بنده شکر دې نه دی ادا کړی نو ګراني کېږي به. شکر دې نه دی ادا کړی، تعالی خدای بجلی هم در کړی و، تعالی خدای هر څه در کړی دي، خو تا شکر نه دی ادا کړی. تعالی خدای مال او دولت هم در کو، تعالی خدای شکر تا ادا نه کو، ټینګېږه نه ټینګېږه. ورته دا خو لا وړه خبره چې نور بله څه کېږي، دا وړه خبره ده. ایمان نه خلاص نشي، دا وړه خبره ده چې قبر کې به در سره څه کوي، دا وړه خبره چې آخرت کې به را سره څه کوي. نو ما یو لطیفه مې یو سړی په لار روان و، بل سړي پیشو انځله، پیشو یې لمبوله. نو ده ورته هلکه دا پیشو لا څوک لمبوي؟ کمبخته مړه به شي، دا څه کوې؟ هغې زه مړه زما پیشو ده، ستا پیسه چې مري نو کفن به پې تا چی که زه به پې شو، دا خپل کار کوه. زما پیشو ده چې مري مړه دې شي. نو هغه مې چې وا ستا پیشو ده هلکه خو مري مه لمبول، پیشوګان څوک نه لمبوي، زه وایي خپل کار کوه. نو چې واپس راغی پیشو مړه وه. وی ما درته نه ویل چې دا مه لمبوه مړه به شي؟ ما درته نه ویل؟ زما دې ونه منل مړه شوه. وی بېوقوفه په لمبولو نه ده مړه شوې، خو چې د لمبولو نه پس مې نچوڼوله نو په هغې مړه شوه. دا په نچوڼولو مړه شوې، په لمبولو نه ده مړه شوې. نو دا لا لمبول دي، خدای دې پکې خیر کړي چې نچوڼی به چې بیا به رانه څه جوړېږي. شکر مونږ ادا نه که شکر، نو دا د خدای قهرونه او غضبونه په مختلف شکل کې را روان دي. د بیمارۍ په شکل کې به هم راځي، د ګرانۍ په شکل کې به هم راځي،
د هسپتالونو په شکل کې به هم راځي، د مقدمو په شکل کې به هم راځي، د بچو د ښځې د پریشانو په شکل کې به هم راځي، او کور کې دننه به مشکلات دي په هغې به هم راځي. دا د الله عذابونه په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي. تو کور کې غریب د ښځې سره روان، ښځه د خاوند سره روان، پلار مور د بچو سره روان، بچی د پلار مور سره روان، گاونډي گاونډي نه په اور کې ولاړ، رشتہ دار د رشتہ دار نه په اور کې ولاړ، او څوک هسپتالونو کې پراته یو مریض راولي او بل رسئ، څوک په مقدمو سر، څوک په دشمنو سر. دا د الله د طرف نه د عذاب قسمونه لري چې زموږ په سر را روان دي. ولې ولا تجد اکثرهم شاکرین. الله وایي دی پرېږدم نه، څه لږ بستا شکر ادا کوي، باقي بستا شکر نه ادا کوي. شکر گزار به پکې ونه مونې، شکر د خدای ادا کوي. شکر نو زه وایم چې دا خلک 100,000 او 150 او 40,000 تنخواه لي او په دې کې خفه دي. یاره جی بس ګراني ده نو، یاره جی بیلونه دي نو، یاره جی ټماټر ګران شو، یاره جی اوړه ګران شو، یاره جی سنجي ګرانه شوه، یاره جی تیل ګران شو. څوک قرضدارې پکې ګرځي، دکاندار نه په یکم دویم پټېږي بیا. او زمونږ د مولیانو څونه تنخواه ده، د قاریانو څونه تنخواه ده، پته شته درته؟ 3,000 4,000 3 یعنی بله ورځ دا یو مولانا صاحب دی د لکی مروت، څه نوم دی لکه دغه مولانا محمد انور صاحب، ایمنه دی، ایمنه د قومي اسمبلی ممبر دی، او د قومي اسمبلی په پلورې تقریر کړی دی. وی زما او شیخ الحدیث دی، وی زما 6,000 روپۍ په مدرسه کې تنخواه ده. د شیخ الحدیث 6,000 تنخواه ده، او د قاری صاحب چا 2,000 او د چا 3,000، د چا 4 او 15,000. نو ما ته یو سړی وي دا د میاشتې، مې نه دا د ګنټې، د میاشتې نه د ورځې څو پر کې تنخواه ده. نو خبره مې دې پورې کوله 4 15,000 6,000 زمونږ د قاری صاحب حافظ صاحب او د مدرسې د استاد تنخواه. یعنی بله ورځ په مردان کې ماته یو سړی وي، یو ډېر ښکلی عالم و، لوی عالم و، د مدرسې محتمم دی. وی د شورا میټینګ و، نو موږ وی چې ستا څومره تنخواه ده؟ وی چې پرېږدی یاره. نو ملګرو نه هم تپوس وکړو، وی د 6,000 تنخواه ده. موږ وی دا خو ډېره لږه ده، درته یې زیاته و. وی نه په دې ګزاره کېږي. نو په مینت او په زور موله تنخواه 10,000 کړه، 10,000. نو 4,000 15,000 زمونږ د مدرسې د قاري صاحب او د امام صاحب تنخواه ده. او ایرونو نه قرضدارې دی، نه پې د چا پور شته، او په دغه 4-15,000 کې عمرو لم ځي او حجونو لم خدای بولي. دا ولې؟ دا شکر ګزار دی، دې شکر ادا کوي. شکر ادا کوي، هر څه به خدای درکوي. زنوی رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، زما شکر ادا کړه زه به درله زیات کم شم. ولئن کفرتم، او که زما ناشکري مو وکړله نو ان عذابي لشدید، بیا زما عذاب ته ټینګ شه، بیا خفه کېږم الله وی بیا، او الله دې موږ نه خفه نه شي، بیا خبره د خطرې ته رسېږي. شکر به ادا کړئ، شکر ګزار به جوړئ. خو زړونو 3 قسمه شکر شو. یو به د الله شکر مونږ ادا کوو په زړه کې، زړه کې به مونږ دا احساس پیدا کوو چې دا څه دي، دا د الله له طرف دی. هلکه ټیک ویم که غلطه ویم، دا زمونږ د ایمان سره تعلق لري. دا احساس به پړه کې راولي، دا جذبه به پړه کې پیدا کړي چې دا څه دي په ما، زما که سترګې دی او که روغ صحت دی او که هر څه دي، دا د الله د طرف نه دي. او دویم د ژبې شکر، د ژبې شکر کم دی، وی الحمدلله. دې سره خوله به لده کې چې کور ته ننوځي، وی الحمدلله. قدم اخلي، وی الحمدلله. په ارن وړی چې خوري، وی الحمدلله. الله ټول صفتونه ستا دي، دا نعمت چې تا راکړه الله دا ستا دی. بچی ته دې وکتل، وی الحمدلله. کور ته ننوتې خوشحاله شوې، وی الحمدلله. اوبه دې وڅښلې، وی الحمدلله. پې نه ستړی کېږې، نه پې در نفیس ځي، رب ذوالجلال به پې خوشحاله شي. او یو د عمل شکر، د عمل شکر دقه دی چې دا ما د رسول الله مبارک ذکر درته وکړو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی نبی علیہ السلام به د شپې مونځ کو، نو دومره اوږد مونځ به یې وکړو چې دا خپې به یې وپړسېدې، حتی تورمت قدماه، وفي روایت حتی تفطرت قدماه. دا شپې به یې وشلېدې د دومره قیام او د اوږد ولاړې د وجې نه.
نو ما ورته یو ځل ووې چې د الله رسوله دومره محنت کې د شپې منځونه کې او دومره اوږد او جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل د دې سینې نه به داسې غرار خته لکه کټوی نه چې غرار خېږي نو تا ته خو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تا ته خو مخکې وروسته هر څه معاف دي نو ته بیا دومره تکلیف ولې تیرې شپې مبارکې دې وپړسېږي سینې نه دې جړا قرار راځي وی ارسه معاف کړي دی الله وی فافلا اكون عبدا شکورا چې خدای دونه مهرباني وکړه نو دا خدای شکر گزار بنده ولې جوړ نشو دا شکریه شو د رب العالمین کړه دا الله شکر گزار بنده ولې جوړ نشو نو دا مارونو شکر په خوله بم کې الحمدلله سره شکر په عمل بم کې منځ کا سجده وکړه الله ته شکر دې لکه موکا د احساس او جذبه پیدا کړه چې ارسل الله د طرف نه دی نن غواړي غشتې شي د شکر فایده بل څه ده یو ناشنا فایده درته وایم چې څوک شکر گزار دی د خدای د عذاب نه به بچي د قرآن آیت پر ته ځان خبره برته نه کوم بده به د خدای عذاب ناراضي چې مسلمان دی او بیا شکر گزار دی د خدای عذاب به ناراضي قرآن شریف کې الله فرمای ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما الله وی کتا ایمان وروړو مسلمان شوي او بیا د ما شکر دی ادا کو وستا په عذاب سکوم دا خو چې ته ناشکره شوې عذاب به در کوم دا خو که ته کافر شوې نو عذاب به در کوم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم که تاسو شکر د ما ادا کو په ما ایمان راوړو وکان الله شاکرا علیما الله وی زستانه ګورې خبرېږم چې ته الحمدلله وې زما پړه کې هم شکر ادا کړې زه خبرېږم او ستا د دې شکر قدر ما سره شته بیا زم شاکر یم ما سره قدر شته نو تم زما د نعمتونو قدر وکړه کنه نو چې څوک شکر ادا کوي د خدای عذاب به پې نه راځي د خدای عذاب دا به بد دي دا به نه راځي او چې شکر نه ادا کوي د خدای عذاب به پې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل مکې په خوا کې ولاقه د زجنان وته په دوات سره دوجنان هلته لوی لښکر ورسره دی وزیران خپل ملګري ورسره دي او په دې علاقه تېرېده چې تېرېده بس لښکر ته یې صبر وکړې ودرېږي ودرېده یو غونډی او په غونډی باندې وخته او داسې د خپل ګریوان یې ونیوه او ځان ته یې مخ کړي ای عمر یاد دي شي عمر یاد دي شي اوس خلک وایي خدای دا څه وایي ځان سره خبرې کوي عمر یاد دي شي دا ځای دا هغه ځای عمر چې تا پکې وخان سرول دا هغه ځای عمر دا هغه ځای چې ستا سپلی نه وې پیزار دی نو خپې پته به د سرمنې ټوکړه واچولی نو ګرځېدی به عمره دا هغه ځای چې ټوپی دی نه وه یو څادر به یې ځان نه تاو کړی او بره به د څادر نو دقسې به د اوږې ښکارېدی خېټه شا به دې ښکارېدله یاد دي شو عمره دا هغه ځای دی چې لوګې تن دی او پکې ته ګرځېدی دلته به د اوښان سرول او چې د شپې به د اوښان پورته بوتل او ځان ته لګیا دی نو خطاب زما پلارو نو خطاب به راته وی ای عمره تا نه به څه سړی جوړېږي تا نه به څه جوړېږي تا له د اوښانو سرولو چل نه راځي د اوښانو سرولو چل نه درځي په هغې نه پوهېږې نور خلک څاروي نار بوځي نو شپې ماړه راولي او ته نار بوځې نار یې راولې ای عمره ته د اوښانو په سرولو نه پوهېږې نو تا نه به جوړېږي څه ته به څه شی جوړېږې عمره یاد دي د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېدې جامه نه وه سپلی نه وه اوږې تګې به دلته په دې دشت و بیابان لګیا وي اوښان به دې سرول عمره دا اوس چې څه دي چې دا لښکر د نه مخکې وروستو روان دی او بادشاهي درته میلاو ده او د رسول الله مبارک خلیفه عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله فضل دی او د رسول الله مبارک برکت دی ګورې عمره غاویره نه شې عمره غرور ځان کې پیدا نه کې دې کې ستا څه دی دا د الله فضل او د رسول الله مبارک برکت زمارونو که عبادت هم کې کنه عبادت او دا خدای فضل ټکې دې ته لرې کړي نو د عبادت هم نه قبلي عبادت بکې دا به نه وی او ما خو منځ وکړ ما خو حجونه وکړل او د جنت مرغی شوم والله که د خدای حساب کتاب د سره شروع شو چې د خدای پاک د یوې ورځې د نعمت حساب کتاب هم ونه کړی شي دا خو موږ غاوره یو
مون خو په دې تمه یو چې د بس خدای رحیم باچاره ما به بخي. رسول الله مبارک یو ځل او فرمایل من حوسب عذب، که چا سره حساب کتاب شروع شو غرق او تباہ شو، غرق او تباہ شو. نو عائشہ بی بی ډیره هوښیاره وه، هغه ورته وایي د الله رسوله ولې خدای پاک قرآن شریف کې نه دي فرمایلی فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې خلکو سره به آسان حساب کېږي. نو چې احسان کېږي خو غر کېدل نه شو که نه. وی عایشې ذلک العرض ولکن من نوقش هلک. عایشې دا خو د خدای ګزاره ده، دا خبره ته الله وایي ای بنده هغه نعمت پې درکه، هغه مې درکه، در باندې به در پیش کړي، هغه مې درکه، زه ما بخلی زه رحم به در باندې وکړي. ولکن من نوقش هلک، که پوره حساب کتاب د سره شروع شو لکه دوه شریکوال چې یو بل سره کوي، قسم په خدای غر کې بیا زه به خدای ته څه ښیم. زه کما ته الله وایي چې بنده ما مسلمانی در کړې وه، مسلمان ملک کې مې پیدا کړې وې، د مسلمان مور پلار نه مې پیدا کړې وې، روغې سترګې لاسونه خپې در کړې وې، تا څه کړي دي؟ زه به څه ویم؟ زه به مونځ ښیم، هغه مونځ چې موږ په دنیا حساب کتاب کوو. زه به روجې ښیم چې هغه د غیبت او د دروغو ډکې دي. زه به حج ښیم چې د ریاکارو نه ډک دی. زه به زکات ښیم چې هغه په بل احسان کوم، هغه ګونډي والا غنم ورکوم او کېږي ډېر او پوټینې ورکوم. زه به څه ښیم؟ مونځ به ښیم. د مونږ څه مونځ دی؟ الله له به څوک جواب ورکړي؟ را شرمسې حساب وکړه. ورګې یو مثال در کوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بنی اسرائیل کی یو سړی یو جزیرے تلا ډیر عابد و عبادت گزارو. زمون امت کے رهبانیت منع دی. دلته به سړی خزم کوي، بچی به مروړي، واده به کوي. او په بنی اسرائیلو کې رهبانیت جایز و، هغې به ښځه ډېرو خلک به هغې به ښځې نه کولې، بچي به یې نه راوړل. بس لار غارونو کې پراتو جنګړو کې د الله عبادت به یې کوم. ځکه هغه رهبانیت و. دی لاړ یو جزیرې ته، هلته یې د الله عبادت شروع او داسې عبادت کوي چې شپه ورځ لګیا دی، خپلې سجدې کوي، الله ته منځونه کوي او د ورځې روجې نیسي، یو شان لګیا دی. او الله نے سوال وکړ چې خدایا به زما د خوراک څښاک انتظام وکړي چې همدې جزیره کې یم، زه ستا عبادت کول غواړم. الله په خپل فضل وکړ په هغه جزیره کې د خوږو اوبو یو چینه والا پیدا کړه. حالانکه جزیرې نه ګیر چاپېره خو سمندر دریاب اوبرې ترخې دي، د خوږو اوبو چینه پیدا کړه او یو د انارو بوټی والا زرغون کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د به د انارو د بوټي نه انار شوکاو، اب یې خوړه په هغې خپله گزاره کوله او یو اوبه به یې راغېشتې هغه به یې څښلې. دا رهبانیان چې دي، رهبانیت والا هغه زمانه کې وو، نو دوی به خیر معمولي خوراک خوړ، انارو بوټي نه انار شوکوي، په هغې خپله گزاره کوي او بس کې الله پاک وله عمر څونه ورکړ؟ 1500 کاله عمر خدای پاک ورکړ، 500 سال عمرونه زیات، 1500 کاله د خدای داسې عبادت وکړ. مور راوړي بچې به داسې عبادت په دغه زمانه کې اوس پې هم څوک کوي چې د ورځې روژه ده او د شپې او د ورځې منځونه دي. د الله نه یو سوال وکړ، وی خدای یو دعا مې قبوله کړه. بنده څه وی چې کله ما نه څه وباسې سجده کې رانه وباسه چې زه تا ته په سجده پرېوځم او ما نه څه وځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بنده چې په سجده پروت دی وخت کې الله ته ډېر نږدې وي او دونه هوښیار دی چې قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي، نو چې زه د سجدې نه سر اوچت کړم او تاله در روان شم او چې په سجده رانه څه وباسې الله دا وجود مې محفوظ وساته چې دا ماران لړمانان میږي او حشراتو نه خوري او قیامته پورې محفوظ دي چې زه خلک شپېلی وایي او زه سر اوچت کړم د سجدې نه او تاله در روان. حضور پاک مبارک فرمایي الله هغه دعا قبوله کړه، په سجده پرېوت، الله ته څه وویسته او په هغه جزیره کې اوس د هغه وجود اوس هم محفوظ پروت دی. الله د مخلوق نه پناه کړی دی، محفوظ. او چې قیامت پر ورځ خلک پاسي د قبرونو نه، دی ور سجدې نه سر اوچت کړي رب العالمین ته به روان شي. نو چې کله ساعت یې ووته د سجدې په وخت کې، نو الله ځان ته مخامخ کړ. الله ورته بنده زما په خپل فضل وبخلې او جنت ته ځه، ما په خپل فضل وبخلې جنت ته ځه. اوس د زړه کې تیر شو، په خولې خو غږ نه شي کولی، په خولې کشف نه شي کولی د الله مخکې، زړه کې تیر شو
چې الله په خپل بدل دی وبخل دا دې څه وویل ما خو 1500 کاله ځان دړه شین کړی دی دروازې مې روجي نیولې دي او دروازې د شپې مې عبادت کړی ما خو غټه قرباني ورکړې ده ښځه مې نه ده کړې بچي مې نه دي راوړی قوم مې پرېښی دی او 1500 کاله مې داسې عبادت وکړه چې دریا نه هم پاک دی چالي دې م نه غم خادي مې هم نه ده کړې چا پوښتنې نه هم لیپتلې وخت مې نه دی ضایع کړی بیریا 1500 کال عبادت په جزیره کې هر څه مې تا دپاره قربان کړ نو الله ته ما په خپل فضل بخې دا ټیک ده چې خپل فضل ستا دی خو ما هم پکې 1500 کال ډغرې والې دي که ابد هم پکې الله یاد کړی و که داسې به دې ویلي چې تا هم 1500 کال عبادت وکړه ما هم فضل وکړه یو ورځ عبادت خو به دې راله یاد کړی نو خدای ته ما هغه د عبادت تېړو پکې را یاد نه کړه ته چې فضل په ما کې په بل چا ولې نه کې خدا ما څه خواري کړې ده که نه دې اړه کې رالل الله علیم بذات الصدور پسې نو خبردار چې دې باندې خبر دو ویستل الله خبر پروردگار فرشتو ته دې بوزه د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودروي الله دې مساعد چې بوت د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودرو چې وې درو د هوا یو چپراله او د وجود ګرمه هوا د دوزخ دا وجود اوچ کلاس شو یا خدایا تگی شم الله شابه گرمی مو شوا تگی شم خدایا یو غیبی سړی سره پلاس کې وبدي هغه وتره مخامخ کړي چې مخامخ یې دور منډه کړي هغه دې چته کړي دور ټوپ هغه دې نور مجته کړي دی ویا د خدای بنده تند مرما لګي او براکا او ته وی دا دنیا نه د آخرت دی دا دنیا نه چې خیرات دی وبدس کړي دا خیرت دې دلته په بدل ورکه او دا بدل به ورکه او ما سره سدي پیسې مې ما سره خو نشته زه خو آخرت ته راغلی وی داسې شی د نه غواړم چې د سره شته هله خدای ته وګوره چې شته چې درکړم اوبه را تندې مړ شومه ګرمي مې وشوه وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کال عبادت دی که د سره یو راکولی شي خو چې درکړم که نه یې راکې نو خپل کار کوه ګوره یو سړی دی او هغه یو پکې اخلي او پکې د 2000 دی او هغه تا دې په 4000 خرڅوم په 10000 خرڅوم الې واله که نه الې مال دغه ریټ دی او ته وایي د یو جام اوبو قیمت 500 سال عبادت که ورکې او باخلیم ستا خوښه ده او که نه اخلیم ستا خوښه ده دی وایي شکر وباسه چې 1500 دې یاد کړ که یو میاشت زیات کړی وی خو به ما سره نو دا خو شته العالم تندې مړ شومه او به راکواله 500 سال عبادت او بیا والا ورکړې ویسکلې او 1500 کال عبادت یې پکې ورکړ الله فرشتو ته دا سړی سره مخامخ کې چې ور مخامخ شو ای بنده ما خو په خپل فضل بخلې وې خو تا خبره د حساب کتاب شروع کړه چې مام د عمل کړی دی نو دا عمل را میدان ته شو د یو جام په خپل د 500 کالو د عبادت جوړه وکړه موږ په زور در باندې نه خرڅ کړي راوړه 100 جام او بده اسکلې دي دا یو جام په وس کې 1500 عبادت راوړه کال او هغه خشتا نار چې بده خوړل دا غي وس کې مروړه کړ او چې هغه روغ سترګې مې درکړې روغ لاسونو خپې او روغ جبا قدم شل پیدا کړې وي ړون ګوډ مې پیدا کړې وي نو تا به پلارو کوڅو کې سوالونه کول زما عبادت ته نه شو کولې نه دې شو کولې دا خو ما پندامونو روغ پیدا کړې او دا لکه چې مې دل مینا واچولې د عبادت کدا مینا مې نه واچولې تا بیا څه کولی شو راوړو شاب عبادت حساب کتاب کوم ولکن منو کې شهالکه حضور پاک فرمای چې پورا حساب کتاب شو پورا د ټکی او د پیسې دمړي نو سړی بیا د خدای مقابله کې فیل راځي بیا کامیابی دی نشي شابه راوړل ما سره حساب کتاب را میدان ته شابه کما د لسترګې نه ورا کړي ما وګونه روغ نه و در کړي ما شل پیدا کړي په فوټبال به تو خېده او سوالونه به کول الله معافي غواړم خدایا معافي غواړم دا واقعي ستا په در زمارونو عمل بکاو دا نه چې نه بکاو خو الله په عمل خوشاله شي خپل فضل وږي او کامل مې ونکو نو خپه به نو بیا ګور خپل فضل نه کې دا باندې چې لکه په فضل شنو مون سره کوم نو په دې مون د وجه نه به خدای فضل کوي ا دې روزه د وجه به خدای فضل کوي ا دې صدقې د وجه به رب العالمین فضل کوي دا مارونو دا الله د نعمت شکر ادا کوي په دې الله په خوشاليږي په دې د رب العالمین اغا
د انسان نه ډیر زیات خوشحالیږي او موږ ته په قرآن شریف کې اعلان کړی دی بل الله فاعبد وکن من الشاکرین اے بندہ زم عبادتوں کا بل اللہ فاعبد خاص دا اللہ عبادتوں کا خاص دا اللہ پاک عبادتوں کا وہ کا جزا دنا خوشحال شم چې خپل بدل در باندې وکم وکم من الشاکرین شکر گزارو کې ځان داخل کا چې شکر دې ادا کا د خپل کرم در باندې کوم او خپل فضل در باندې کوم نو زمارونو شکر د الله به مونږ ادا کوو په یو یو غړی به د خدای شکر ادا کوو په یو یو منټ به د الله شکر ادا کوو ښځې ته به م وایو شکر ادا کا او چې کور ته شي یو سې او ښځه لې شکر ادا نه کړي غصه درځي که نه درځي ځکه نو څه وایه تا ولې جامې یوړې تا ولې شی یوړه او هغه درته بیا وروستو وایي ای سړیه مړه تا نه خو ما چې ته خر وزونه لیدله نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی دوزخ کے میں خد ڈیری اولی دلی دوزخ خد ڈیری نو صحابت تپوس کئی بیما یا رسول اللہ وی دا خد دوزخ تپسو وجہ ڈیری دی وی یکفرنا نا شکری کئی وی دا اللہ وی نا دا خاون یکفرنا العشی دا خاون نا شکر دی نبی فرمائی سورنا سوکال مخ کے وی لو احسنت الى احداهن الدهر که یوې ښځې سره دې ټول عمر ښېګړې وکړې که نه ټول عمر او ثم رأت منک شیئا دومره پوټې غوندې غلطي ده نه ولیدله څه وایي ما رأیت منک خیرا قطو ای سړیا تا نه خو ما په ژوند کې چې د خیر نه دي لیدلی ناشکر نو سړی وایي چې ښه مضبوط د کټ د بازو په شان یو کوتک وی او د دې دا مازدیګر وی او مې راکېښودې چې د سپېره لور دا کور کې چې اوسې کې پلار دې جوړ کړی دا سار ماقام چې چرګان خورې او ډکېږي دا دې پلار راوړي او دا قیمتي جوړې چې دله راوړمه دا دې پلار راوړي دي او دا سوکې والا کېړی چې په لاره روانې او دا ټقار ته وباسې دا دې پلار راوړي دي دا چا راوړي دي او چې ناجوړه شي موټر دله راولم په منډه دې ځغلومه نو دا دې پلار را موټر را لېږي دا غم خاده کې پیسې چې لګې دا دې پلار در کوي نو ناشکر دی ناشکری به نه کوي شکر به ادا کوي ناشکره ښځه د خدای بدي شي د خاون به بدي نه شي او خاون به هم ګورې تاسو هم جغجغه شوې د خاون به هم ګورې د ښځې شکر کوي قدر به کوي اوله ډوډۍ پخوي هغه وله د میلمه خدمت کوي اوله جامې دي اوله کور جارو کوي اوله د کور حفاظت کوي هغه وله بچي لوبوي اوله د بچو غل متیازي ایندي دی به هم د ښځې شکریا ادا کوي یو لاس نه خو سپېړه نه خېږي که چې ښځه د خدمت وکړي دی به شکر ادا کوي ته ګوره ښځه به سبا نوره پهلواني کوي ښه به تکړه شي او چې دیم ورته اخوا دې خوا کوي ډوډۍ والا راوړي او ښه والا راوړي او دې پوزه ته راوکړي دا دې څه پخ کړي دي نو کمبخته زهر به درته پکې بل ورځ واچوي زهر به درته پکې واچوي بیخ به درته وباسي ما ته یو سړی وایي یاره وایي زموږ رزق کې برکت نشته غوړي ډېر زر خلاصېږي چینې زر خلاصېږي اوړه زر خلاصېږي په سروړم په سبار څه خلاصېږي غوړي زر خلاصېږي هلکه مې واده دې کړی او چې بچي مې دې کړ مې ښځې سره جنګ جګړه خو نه راځي یاره جي کله کله خو راځي مې ګوره رښتیا ما ته وایم غوسې موسې خو نه کې یاره جي بس کله کله فقار راشي نو کنزل منزل وال ټکول خو کو مې دا ځکه مې چې څوک ښځې سره دا چل کې رزق کې بې برکت نه داسې نیغ شو وی دې څه مطلب نو مې چې تیل توبه ووهې ادله غریبه ډوډۍ پخه کړي چای پخه کړي او ته ورته کنزل کې او پلار ورته یادې او کنځي او وهې نو چې ته د کوره بارودي نو چیني راوالي په لښتي کې ور واچي ښځې ما خو بلو دړی راوړو نو دا لږ شربتونه لري بچي څکي څه هغه هغې توی کړي نو غوړي دله په لښتي کې ور واړئ نو اوړه دله سوالګري له پچی ډکه ورکوي ښځې ما خو بلو دړی غوړي راوړو ټیم مې راوړی یب سړیه دا میلمانه لږ راځي دا خو هغه غوړي نه دا خو الوزي دا خو الوتوي دا مرغۍ ده دا مرغۍ ده چې الوزي که دا ټپوس ته چې الوزي دا خو والوتل او چې سار له روانې او دفتر له دې نو لستوڼې به دې شلېدلي
لستوڼې به دې چلېدلي امرګري وایي هلکه لستوڼې دې چلېدلي اوهو چې دا پسو بس کې به یې نښتي نه نه جي نه کور ته راشي ښځې دا ولې یاره دی سري ګرمه شوې وه ای د له قصدن سیز دی هر چا سره پنجه خو ښځې سره نه پنجه ښځې سره نه پنجه والله چې په شرمونه دی وشرموي نو هر چا سره پنجه خو دې بلا سره نه پنجه ګزاره به کې حیا به دې راځي او که دې ورسره پنجه وکړه بیا حیا به ګرځي بدماش سړی والله که ورته ټینګ شي نه ټینګېږي نو شکر به ښځه د خاوند ادا کوي خاوند به د ښځې ادا کوي زوی به د پلار ادا کوي او که زوی هم د پلار خدمت کوي نو پلار به هم ورته وایي بچې آفرین زوی به خوشحاله شي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د بنده شکر ادا نه کوي د خدای نشي ادا کوي د بنده شکر به ادا کوي دا نعمت خدای درکړی دی الله به خوشحاله شي نو شکر گزار بنده د رب العالمین خوښي الله دې موږ شاکرین جوړ کړي خدای موږ کې شکر ادا کړي الله دا ناشکرۍ نه مو ساتي